پاکستان له سخت کړکېچ سره په داخل کې اخته ده. د دغه کړکېچ عامل خپله د پاکستان د پوځي رژیم واکمني بلل کیږي. په دې وروستیو کې فرانسې په کراچۍ کې خپل استازولي وتړله، بل خوا په پیښور کې امریکې خپل استازولي وتړل. دا هغه مسایل دي چې پاکستان له داخلي کړکېچ سره داسې مخامخ کړی چې نور بهرني استازولي هم نسي کولی چې هلته خپل فعالیت ولري. یوې خواته پښتونخوا، بلې خواته د بلوچستانو ازادي غوښتنې چې عملاً په دې تړاو خپل هغه جګړه یا مبارزه پیل کړې ده. د سیند مسله، بل خوا د کشمیر موضوع، دا چې پاکستان څنګه کولی سي له دغه حالته ووځي؟ آیا کولی سي چې دغه وضعیت مدیریت کړي؟ د پاکستان له دغه داخلي بحران سره به برخلیک څه وي؟ دا هغه مسایل دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علي زه یم له خپلو دریو قدرمنو میلمنو سره، هر یو ښاغلی ډګروال کامران امان، سیاسي او نظامي شنونکی. بل میلمه را سره د لوی افغانستان بنسټګر ښاغلی مشل خان ټکر ده، او را سره د پوهنتون استاد ښاغلی ډاکټر احسان آذري ستانکزی ده. تاسو درې سره میلمنو ته ښه راغلاست. خیر راغلاست پروګرام ته. ټکر صاحب، پیل له تاسو څخه کوم. پاکستان نن له کوم ډول وضعیت سره مخامخ ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب، تاسو ته، ستاسو د ټلویزیون همکارانو ته، په ننني پروګرام کې ګډونکو او د لر او بر ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ د ګام د اړخه د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګرانه، څومره پورې چې د پاکستان د شتون خبره ده، نو پاکستان په پردیس ځمکه د یو ډېر لوی سازش لاندې منځته راغلی دی. پاکستان یو هیواد نه بلکې یوه پروژه ده. کله چې انګریزانو په دې سیمه کې د خپلو راتلونکي اقتصادي او ستراتیژیکي ګټو په خاطر د اسلام په نوم د پاکستان د جوړولو پریکړه وکړه، نو په متحده هندوستان کې یو برتانوي ډیپلوماټ د امریکې د ډیپلوماټ سره دا خبره شریکه کړه. نو د امریکې ډیپلوماټ ورته وویل چې که تاسو دا کار وکړو نو تاسو به دا سیمه په اور کې لاو کې او د پاکستان نه به دلته یو داسې ترهګر هیواد جوړ شي چې بیا به ستاسو خبره هم نه مني. نو د برتانیې ډیپلوماټ ورته وویل چې دا هغې بندوبست مونږ کړی دی، مونږ به پاکستان د افغانانو، سندیانو، هندوستانیانو او د بنګالیانو په ځمکه جوړ کړو. نو دا خلک به د تل لپاره د خپلو ځمکو بیا ترلاسه کولو په غرض د پاکستان سره مشت ګریوان وي. نو پاکستان به د تل لپاره کمزوره وي او تل به زمونږ د اتحادیانو لاس ته ناست وي. خو په هغه وخت کې د بلوچستان لا په پاکستان کې د شاملېدو خبره نه وه. نو د پاکستان د جوړېدو نه وروسته هم هغه کار وشو چې پاکستان د اولنۍ ورځې نه د برتانیې او د امریکې لاس ته ناست دی، او امریکا سره د خپلو نورو اتحادیانو په دې سیمه کې د پاکستان نه هر هغه کار اخلي چې کوم د هغوی خوښ وي. لکه چې څنګه پاکستان د افغانستان د انقلاب په وخت کې د پولې پړق ته ناست او د دیواله کېدو په درشل ولاړ و. نو د انقلاب نه وروسته پاکستان په افغانستان کې د شوروي پر ضد د امریکې مرسته وکړه او دومره کومکونه د امریکې نه ترلاسه کړل چې ځان یې اټومي طاقت جوړ کړ. نو اوس هم هغه وخت بیا راغلی دی علیزی صاحب چې د پاکستان سره د 15 ورځو تیل پاتې دي. په بانک کې ورسره 15 میلیارډ ډالر دي چې پای کې 12 میلیارډ ډالر د چین او د سعودي عربستان دي. نو د دوی خپل ډالر د پاکستان د یوې نیمې میاشتې د امپورټ لپاره هم کافي نه دي. نو اوس پاکستان لګیا دی بیا دیواله کېږي. لکه د مخکې ورځو کې د سعودي نه پاکستان 3 میلیارډ ډالر قرض واغشتي چې متحده عرب اماراتو ته په قرض کې ورکړي. نو اوس پاکستان سعودي ته بیا وایي چې موږ 10 میلیارډ ډالر نور قرض راکړي. خو پاکستان د سعودي ټکر صاحب، دا چې پاکستان د 15 ورځو تیل لري، نورم له راز مشکلات سره مخامخ ده. دغه پورونه چې اخیستي دي، د پورونو مسله به څنګه کیږي چې اوس یې تازه غواړي؟ خو پاکستان د سعودي سره د امنیت تړون لاس کې کړی دی چې که په سعودي چا برید وکړو نو هغه به په پاکستان برید تصور کېږي. نو اوس خو یمن په سعودي برید وکړو نو پاکستان چېرته دی؟ خو علیزی صاحب، اوس یو بله ډېره خطرناکه لوبه د ایران پوځ پاکستان ته روانه ده. ایران د یمن حوتیانو ته وویل که امریکې زموږ د انرژۍ په ځایونو باندې بریدونه وکړل نو په بهیر احمر کې به تاسو باب مندیب بندوي
نو اوس خو ایران د ابنای هرمز سمندري لاره بند کړې ده. نو د دنیا په شلو سلنو تیلو ایران ناشته نو که هوتیانو باب باندې هم بند کړو نو بیا به ایران د دنیا په 2 سلنه تیلو کینی نو په دنیا کې به یو اقتصادي او ستراتیژیکي ګډې وډې رامنځته شي. نو بل سعودي عرب خپل 80 سلنه تیل د باب مندب لارې نور هیوادونو ته ایکسپورټ کوي نو چې هم هغه بچي او هم ابنای هرمز یو خو اقتصادي اړخ د چې تاسو ویل د پاکستان ستونزې نور کوم مسایل دي چې عملاً پاکستان ورسره مخامخ دی چې ځان نسي خلاصولی؟ ګوره ګرانه خبره داسې ده چې پاکستان همیشه دپاره دا کوشش کړی دی چې د افغانستان چې کومې بدبختۍ دي هغه په دنیا خرڅ کړي او خپل وطن په جوړ کړي. اوس الله پاک پاکستان په هغه بدبختیو کې ګیر کړی دی چې کومې بدبختۍ به دوی د تل لپاره موږ افغانستان ته جوړولې. نن پاکستان بیا هغه وضعیت ته رسېدلی دی چې ما خو درته څنګه خبر وکړه چې د پاکستان سره د تیلو کوم صورتحال دی او د پیسو سره کوم صورتحال دی. نو که پاکستان د دې حالت ته مخکې وایي چې زه د دې حالت ته تېر شم نو دوی به بیا زی او پردې دروازې به ډبوي چې په هغې کې به دوی بیا د سعودي عرب سره او د نورو هیوادونو سره لکه د کویت سره دوی سره خبره کوي چې موږ به د سره هر قسمه کومک کوو خو تاسو زموږ سره کومکونه وکړئ. نو خبره داسې ده چې دلته به مسله څه جوړېږي. دا ځکه چې د خبر مې سر ته خلاصولو نو هغه مسله به دا جوړېږي چې سعودي به خامخا میدان جنګ ته رادانګي دغه سره یمن سره خو سعودي به خپل بچي جنګ نه لګي بلکې چا چې ترنه 3 میلیارډ ډالر قرض اخیستی دي او د 10 میلیارډ ډالر نور قرض ته غواړي. نو سعودي به پاکستان ته وایي چې خپل فوج د یمن سره د جنګ لپاره رولېږه او د پاکستان پر رسولو کې اوس هم دا خبرې اورېدل کېږي چې په سعودي عربستان کې په هغوی کې چا برید وکړو نو هغه زموږ لپاره سره کرښه ده او کویت هم پاکستان ته ویلي دي چې زما سره د امنیت تړون وکړه نو دلته به ته خپل هوایي قوا راولېږي او فوج به هم راولېږي. نو دلته به اوس پاکستان له منځ نه ځي ځکه چې د پاکستان په نفوسو کې د سنیانو نه پس 2 نمبر نفوس د شیعاګانو دي او هغوی ټول د ایران سره دي. نو پاکستان کې به خانه جنګي شروع کېږي. له بلې خوا په پاکستان کې لا دمخه خانه جنګي شروع ده. بلوچستان د خپل ازادۍ لپاره جنګيږي. د پاکستان نه لار ګذر خطا کړی دی. د پاکستان امنیتي ادارې په مخ راغشي دي. هر ورځ نه کسان وځي مخکې په بلوچستان 15 او 10 کسان ګرځیدل اوسل 200 کسان په کې دی او ټول کې قبضه کی ټول لوی لارې د هغه تر کنټرول د لاندې نه خلک د سلمي جنګيږي. خپل بیرغ خپور کړو خپل ځان خپل وطن خپل نقشه ورکړه خپل ترانه جوړ کړه. د بلوچستان په وینا د بلوچستان 15 سلنه زمکه د هغوی په قبضه کې ده. نو داسې قوم به ازادي نه اخلي. بیرته راځم نور سوالونه دي چې هغه به بیا تاسو راته ځواب کوي. امان صاحب په کراچۍ کې فرانسې خپل استازولي تړلې په پېښور کې امریکې هم خپل استازولي وتړله. دغه مسله د پاکستان دپاره څه ډول یو پیغام وړاندې کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې علیزی صاحب تاسو ته د باز درنو میلمنو ته تخنیکي همکارانو ته د تلویزیون اورېدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. دغه خو ډیره مهمه موضوع ده علیزی صاحب. کله چې هغه پاکستان ابرقدرت د اټومي د 1 میلیون اردو جوړول چې هغه هیواد کې قرار لري او نن د ډېر نږدې دوستان او د حمایهګران خپل ډیپلوماتان له دې خاورې باسي. دا په دې دلیل ده چې پاکستان نه تنها تجزیې ته روان ده نابودي ته روان ده. نو په دې وجه باندې حتی کم وخت چې دوی پوسته رساني د ایران او د امریکې ترمنځ کوله هغه وخت کې امریکا اعلان وکړ چې هېڅ وګړی امریکایي باید په پاکستان کې نه اوسي باید راووځي. عادي وګړي چې تللي دي په سفر باندې چکر سیلانیان تللي دي او ډیپلوماتان ته امر کړو چې د قونسلګریو او د سفارت نه اسلام آباد کې ونه وځي. دا د تقریبا د 2-3 میاشتو مخکې خبره ده. نو معلومیږي چې د پاکستان وضعیت موږ ته هم بهتره معلوم ده خو د ده نږدې ستراتیژیک ملګري چې هغه امریکا او فرانسه او امریکا غواړي خپل استازي وژغوري 100% کې په دې چې نن امریکې وګړي هم په نړۍ کې دوستان نه لري فرانسویان هم نه لري یهودان هم نه لري. دوی مجبور مکلف چې دغه نن کم خزق سره روان ده یا کم تغیرات چې د پاکستان په جغرافیه کې را روان ده
دا دلیل همدا ده چې بس دا خلک خپل باید پاکستان دا توانایي نه لري چې بیروني اتباع وژغوري یا یې مسؤلیت د امنیت واخلي. نشي کولی، دوی خپل جنرالان نشي ژغورلی. دوی یو قماندان د عمومي د کشمیر کې و چې په لاره کور ته روان و، خلک پرې سره راووتل، مړی که له منځه یې ویوړ. نو دوی چې خپل جنرالان نشي ساتلی، جنرال به څنګه وکولی شي چې خپل خارجي اتباع یا خپل داخلي اتباع دوی نه دغه پرېکړه د امریکې او فرانسې څه تاثیر کوي په پاکستان کې دننه؟ په پاکستان بې باوري پیدا شوه. د پاکستان وګړي هم دې ته مطمئن شو چې ولا موږ قوت لرو. TTP د پاکستان دی کې غټ مورال واخیسته، دوی ډیپلوماټیک روابط قطع کیږي، دوی خپل پاکستان له سترګو د بهرنیانو له سترګو غورځېږي. حتی د دې په خاطر چې پاکستان کم ارګ مرګ جوړ نیسي. نن اعلامیه د روسیې او د چین ویل چې موږ غواړو د افغانستان سره د پاکستان مشکل حل کو، او دغه غټه اعلامیه ګوره د ډېر مهمه موضوع ده. یعنی چین هم ورخطا ده پاکستان په هکله، او خپل روسان هم ورخطا دي په موضوع باندې. یعنی نور د امریکا او د انګلیس د کنټرول پاکستان وتلی ده، او بلوچان خپل هغه جغرافیوي نقشه هم نړۍ ته وښودله. دې ته راځم، امریکا او فرانسه خپل استازولي بنده کړله، اوس روسیه او چین هم دا کار کوي. یار زه فکر کوم چې وبه کې که به ونه کړي چین، خو به یې ونه کړي، روسیه به یې ونه کړي، خو دوی کوشش کوي چې دغه بحران نه روسانو سره دوی سره کومک وکړي د افغانستان د په هکله. او بل افغانستان کې ثبات په خاطر باندې، د افغانستان تعمیت ارزي د استقلالیت په خاطر باندې هیڅ نه و هیڅ هېواد ته موږ اجازه نه ورکوو. ګورې دلته ګواښونه کوي پاکستان نه د چین او د روسیې مسله تاسو په پاکستان کې یاده کړله، یعنې چین او روسیه هم ډارېږي د پاکستان له اوسني وضعیت. سر په سر ټول ډارېږي، ټوله منطقه په دغه کې د وضعیت کې ده. که دلته یو بحران راځي او داخلي جګړې شروع کېږي او پاکستان له منځه ځي، آیا د دوی سلاګانې څه کېږي؟ آیا دوی اټومي اصلیت څنګه کېږي؟ آیا د دوی دغه هوایي قواوې څنګه کېږي؟ دا په کومه خوا ځي؟ پاکستان له داخلي جګړې سره مخ ده، سل په سل کې روانه ده جګړه عملاً. په کشمیر کې روانه ده، په پښتونخوا کې روانه ده، بلوچان خپل ازادي اعلان کړې ده، نړیوال نه غوښتنه کړې چې موږ په رسمیت وپېژنئ. هم د نور هیوادونو ګاونډیانو هیله کړې ده چې موږ په رسمیت وپېژنئ. دا په څه معنا چې نور هلته 85 سلنه جغرافیه د بلوچستان د بلوچان ازادي بخش ګروپ سره په لاس کې ده، ډلو سره. نور پاکستان هلته حاکمیت نه لري. خپل په مرکزي نقطو کې وضعیت څنګه دی د پاکستان؟ په اسلام آباد په اسلام آباد کې ګوره داخلي هغه خپل ګوندونه چې دي، هغه خپل تاسو همیش وایي چې سیاسي نظامیان، دا نظامیان نه دي، دا هم ملکي حکومت ده، هم د دوی پارلمان ده، هم د دوی دغه قضا خلک دي، هم د کې نظامیان په راس کې دي. دغه بسته حکومت څه کله تغییرات پکې راغله، عمران خان په زندان کې واچو، بس دوی د پاکستان تابوت آماده سو او تابوت کې پروت ده، صرف سر په پټیږي او میخ په ول کېږي. پاکستان نوم نور په ځړۍ کې نور نشته ده. علیزای صاحب بو ترام وایي چې په ختیځ کې منطقو کې به ډېر زیات تغییرات راسي. څه معنا دلته کم تغییرات راځي جغرافیوي په دې منطقه کې؟ واضح خبر ده پاکستان به تجزیه کېږي، له منځه به ځي. یو تعداد نور هیوادونه به اشغالېږي د ایران له خوا نه، په عربي سیمو کې به هم ګډوډي زیاتېږي. د خپل امارات متحده د اوپک نه ووته، ځان یې وویسته. امریکا او فرانسه هم نه غواړي چې پاکستان وژغورل سي؟ نه 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 نه، هېڅ وخت نه غواړي، نشي کولی. مخکې دوستانو وویل چې دا تر سغمو پورې قرضداره ده، دوی قرضونه هېڅوک نشي خوش کولی. چین ورته زما قرض راکړه، سعودي ورته ما ته قرض راکړه، اوس امریکا ورته تا ته ما قرضدار یې، ته باید ایران سره پیاده جګړه وکړې. اوس وګورئ چې قطعات د پاکستان ایران سره ځمکنۍ جګړې ته ښکېل کېږي نن سبا. دا ما ګورئ تاسو باز کې ان څو وخته مخکې ویل چې 10,000 عساکر د ایران په سرحد کې جای په جای سوي دي. کله ایران سره جنګ کوي برخلیک بې څه د پاکستان؟ برخلیک بیا هم زه ته څه وایم، همدغه خاطر جنګ روانېږي د ایران او د پاکستان چې پاکستان نور ختم سي، بله هېڅ قصه نشته. په ایران یې ختموي؟ په ایران یې ختموي. کله چې ایران دلته ختم شو ته تیار خلک شته دي چې دوی تعرضونه وکړي. د دوی اردو فالجه ده، اردو یې له منځه تللې ده، کنټرول نشته ده. بس یو پاتې د کراچۍ پاتې د کراچۍ پیږي، همدغه بلوچان هم نیسي، همدغه پښتونخوا هم نیسي، ټول روان دي. مننه کوم. ستانکزی صاحب، په نړیواله سطحه د پاکستان اوسنی وضعیت په اړه غبرګونونه څه دي؟ وضعیت څه ډول بیانېږي؟ لومړی خو زه تاسو ته او همدا ډول د بحث درنو مېلمنو ته او همداراز ټولو هېوادوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
په دې برخه کې خو باید زه ووایم لکه چې پاکستان په دا 17 لسیزو کې دا موجودیت لري او دا جوړ شوی ده لکه هغه لومړۍ ورځ کې چې دا جوړ سو همغه ډول یو بحران او طوفان په دې سیمه کې رامنځته شوی ده. په هغه وخت کې چې پاکستان دغه طوفان د پاکستان په ګټه وو، ولیکن اوس دغه جیوپولیټیکي بحران چې هر نړۍ کې 2 کاله بعد رامنځته کېږي او دې ته جیوپولیټیکي اجبار وایي. هغه داسې اجبار دی چې کوچني هېوادونه هغه هېوادونه چې نه لري هغه هېوادونه د دې طوفانونو په مقابل کې ټکني کېږي او دوی د منځتلو په حالت کې. نو یو خو دا دی چې پاکستان د امنیتي له لحاظه د له لحاظه او ډول د ډیپلوماتیک له لحاظه په ټوله نړۍ کې په حیث د یو تروریستي پوځ پېژندل شوی ده او هېڅوک په اعتبار نه کوي. ولیکن د دې ټولو سره بیا هم زه داسې نه وینم چې په تیاتر کې به د پاکستان په د زندان په حال کې، ځکه چې پاکستان اوس هم ځینې داسې مسایل لري یا داسې وسایل لري چې دوی خپل ژوند ته په یو شکل ناشکل سره دوی ادامه ورکوي. ستانکزی صاحب، پاکستان له هر چا پوروړی ده. خپله د پاکستان لومړی وزیر وایي چې هر چا ته مخ ورواړوم هغه فکر کوي چې زه پور غواړم. له دغسې وضعیت سره چې پاکستان لري فکر کوي چې که چیرې اوس هم ځان ژغورلی سي خو هر طرف سره دی مواجه ده، کم طرف به نیسي؟ ما داسې نه دي ویلي چې دی ځان بیخي ژغورلی سي، ولیکن د یو څه ځکه دوی له بده مرغه د تور بخت دا ده چې د پاکستان په دغه جیوپولیټیکي بحران کې افغانستان د پاکستان موقعیت ځان ته جلب نه کړي. مثلا افغانستان کولی شوی چې هغه شرایط چې په پاکستان باندې راغلي وو له دوی نه په خپله ګټه استفاده وکړي، ولیکن دا کار ونه شو. او له بل طرفه په امریکا پاکستان هم دا اوس هم چین او انګریز دوی سره ده همدا ډول د روسانو او د ایرانیانو ستراتیژیکې ګټې د افغانستان په باب باندې د پاکستان سره یو دي. نو په دې اساس باندې پاکستان نور وسایل هم لري. یو وسیله دا ده چې د افغانستان د پرځول شوي حکومت هغه ډلې ټپلې چې په اروپا کې دي یا په داخل د افغانستان کې دي یا په سیمه کې دي، هغه زیاتره اوس په اسلام آباد کې جذب شوي دي. دوی دا هڅه کوي چې نړیوالو ته او پاکستاني پوځ او پنجابیانو ته دا وښیي چې افغانستان هم په همدې مرض ګرفتاره ده. افغانستان کې اوس هم لکه مثلا دوی د بدخشان کې چې دغه مسله ایسای رامنځته کړه، بیا یې په هرات کې رامنځته کړه. یعنې دوی وایي چې تنها پاکستان نه ده بلکې افغانستان هم په دې د پاکستان وضعیت په دې فرق کوي چې پاکستان مخکې ټکر صاحب هم اشاره ورته درلوده، امان صاحب هم چې په لویشت باندې د پاکستان بحران و جنگ جریان لري چې له هر اړخه په هر څوک د خپلو حقوقو د غوښتنې دپاره جګړه کوي. فکر نه کوو چې د پاکستان حکومت له یوې خوا له خلکو سره ځان مواجه کړی، له بلې خوا له پښتونخوا، بلوچستان، سیند، کشمیر دا ټول اړخونو ته به څه ډول جواب ورکوي؟ زه خو په دې باندې ښه پوه یم چې په بلوچستان او پښتونستان کې اوس زیاتره سیمې د پنجابي تروریستي پوځ د نفوذ نه خلاصې شوي دي، خپلواکې شوي دي زیاتره سیمې. او بلوچستان او پښتونستان کې په راتلونکي کې پاکستان او پنجاب پوځ نشي کولی چې په زور دوی دا مقاومتونه له منځه یوسي او دوی له ډېر حیاتي تصادم سره مخامخ دي. که چیرته بلوچستان او پښتونستان وغواړي کوم امکانات لري د پاکستان په مرکزي نقطو کې چې کولی سي یا یې ونیسي او یا یې تر فشار لاندې راولي؟ دوی اوس زیاتره سیمې نیولې دي. ما دغه پرون په فاینانشل ټایم کې یو مکمل راپور وکوت چې هلته د ځینو سیمو د بلوچستان او د پښتونستان هغو برخو کې چې د چین د یرغلګرو لپاره امکانات نه دي له منځه تللي. همدا اوس هم ما په خپلو سترګو تصاویر ولیدل چې هغو لارې دي چې هغه منابع چې ستراتیژیک منابع د اقتصادي وایي هغه د پښتونستان او د بلوچستان ټول همدا اوس هم چین وړي.
ولیکن په هغو نورو سیمو کې هغه بند شوي دي او د بلوچو مقاومتګران د پښتنو مقاومتګران دا نه پرېږدي چې هغه د دوی شتمني چین او پاکستان لوټ کړي. نو په دې برخه کې زه فکر کوم چې دوی زیات امکانات لري. او بل دا ده چې د تېرې اونۍ په ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د چین او د پاکستان په وساطت باندې دوی یو اعلامیه را برسېره کړه. دوی یو قانون رامنځته کړ چې د BLA یعنی د بلوچستان د آزادۍ لښکر باید چې یو تروریستي ګروپ وګڼل شي. ولیکن دلته امریکا او فرانسې مداخله وکړه او دوی دا ونه منل. دوی دا رد کړ. د چین هغه ویتو کړه ځکه دوی وویل چې د پښتونستان بلوچستان مبارزین هیڅ وخت په نورو هیوادونو کې دوی کوم تروریستي عمل کړی دی، نه کوم عملیات کړي دي. نو په دې اساس موږ نشو کولی چې دوی ته وروسته له دې نه موږ تروریستي ګروپونه ووایو. نو دا مسایل هم شته، بیا به وروسته بحث پرې وکړو. مننه. بیرته راځم تاسو ته ستانکزی صاحب، بیرته تاسو ته راځم. ټکر صاحب، د بلوچستان یا بلوچستانو مننه کوم ستانکزی صاحب، له تاسو نه درنولدونکو دمه لرو. بیا هم په خیر راغلاست. ټکر صاحب، که راسو د بلوچستانو مسلې ته، د دوی جګړه د بلوچستان د ازادي دپاره ترسره کیږي. اوس بلوچستان وایي چې موږ 15% خاوره تر کنټرول لاندې لرو. دوی د آزاد پښتونستان په نوم غواړي چې خپله خپلواکي ترلاسه کړي. وایي چې باید موږ په دې نوم وپېژندل سو. د خپل ځان دپاره یې بیرغ، د ځان دپاره یې ملي سرود، دا ټول انتخاب کړي دي. نن نړیوال د دوی سره په دغه مسله کې څومره د دوی حقوق ورکوي او بیا د آزاد بلوچستان مسله تاسو څنګه بولي چې دوی څومره رسیدلي خپل هدف ته چې باید خپلواک اعلان سي؟ علیزی صاحب، په دې ټولو خبرو باندې د دواړو وروڼه ډېر په ښه طریقه باندې لګیا دي، خبرې کوي. خو ستاسو په اجازه زه یو څو خبرو ته مهرباني ډېر په دقیق سره خبرې کول غواړم. مهرباني. ګوره علیزی صاحب، کله چې پاکستان یو سازمان یا تحریک له منځه وړي نو وایي اسلام ته خطره ده، او د اسلام په نوم پاکستان هغه تاریخ له منځه وړي. نو ما د نن نه 15 کاله مخکې یو ویډیو کړی وه چې په پاکستان کې اسلام ته هیڅ خطر نشته، خو پاکستان کې د ټولو نه لویه خطره هغه د تشدد نه ده. ځکه چې په مشرقي پاکستان کې موت بهني د تشدد د کار واغش، نو د مشرقي پاکستان نه بنگلادیش جوړ شو. نو پاکستان په جلسو او جلوسونو خلکو ته هیڅ هم نه وایي، خو ورته وایي چې تشدد به نه کوي. ځکه چې پاکستان ته پته ده چې د دې جلسو، جلوسونو او بغارو نه هیڅ هم نه جوړیږي. نو ما د مخکې ورځو کې یو کتاب ولوستلو چې یو امریکایي لیکوال ډینیل مرکي لیکلی دی، نو ایگزیټ فرام پاکستان. نو په هغې کې هغه لیکي چې په پاکستان کې اسلام ته هیڅ خطر نشته، ځکه چې پاکستان خو جوړ شوی د اسلام په نوم دی. په حقیقت کې پاکستان کې د ټولو نه لویه خطره د تشدد ده، د تشدد ده، او هغه کار بلوچانو په مخه راغلی دی. نو چې کوم سازمانونه په پاکستان کې د تشدد د پیل کولو هڅه کوي، نو بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې سازمانونو کې د یو مشر سره په تباس کې شي. د هغه د مشروطیت لپاره یو سره د هغه جیل ته بوزي، هغه ورته د عدم تشدد پروژه ورکړي. خدا قام خرڅه چې د جیل روزي د پاکستان د استخباراتي ادارو په مشوره د خلکو د دوکه کولو لپاره بیا په حکومت ته بد ردی پیل کړی. خو چې کله د نور سازمانونه لکه تحریک طالبان پاکستان، TTP او بلوچ لیبریشن آرمی بیلې تشدد پیل کړی، نو بیا دا قام خرڅه پټ شي چې زما ژوند ته خطر ده. او دا کوم د بر کسان په ځانګړي توګه هغه کسان چې د افغانستان تخلیدلي دي او بهر دنیا کې ناست دي او په محکوم افغانستان د هغه کسانو لکه د PTM مرسته کوي چې څوک د عدم تشدد بغاري وخی، نو دا د پاکستان د عدم تشدد پروسه مخ په وړاندې باندې بوزي او د لوی افغانستان دښمنان دي. علیزی صاحب، چې کله طالبان په قدرت کې راغلل، نو ما ورته په خپل ویډیو کې په کال 2021 کې ویلي وو چې د هندوستان سره خپل اړیکې مضبوطې کړي. هندوستان د افغانستان طبي ملګری دی، ځکه چې پاکستان د افغانستان ځمکه هم نیولې ده او د هندوستان ځمکه هم نیولې ده. نو پاکستان
زمونږ په شریکه دشمن دی او دا پاکستان هم په ډاګه وایي چې افغانستان او هندوستان زمونږ دښمن هیوادونه دي. د هندوستان او افغانستان د پاکستان له منځه وړلو کې د دواړو هیوادونو ګټه ده. نو هندوستان خو لګیا دی ښه په درس کې د پاکستان پر ضد ځان جنګ ته تیاروي او اوس یې خو 12 اټومي وسلې په خپلو سبمرینو کې فعال کړي چې هغه سبمرین په بین المللي سمندر کې پاکستان ته مخامخ ولاړ دي او د پاکستان سیاسي څېړونکي رسنۍ او دولتي کسان په واس کې وایي چې هندوستان څه وخت هم په پاکستان برید کولی شي. نو علیزی صاحب پکار ده چې موږ افغان ولس او افغان دولت هم داسې حالاتو ته چمتو اوسو. د دې نه پرته هندوستان په پاکستان اوبه بندې کړي دي، د پاکستان په هندوستان دباونه، نو پاکستان په هندوستان دباونه کوي چې که په موږ هندوستان هو بند کړي نو په دې دریابونو کې به د اوبو په ځای وینې بهیږي. بیا وایي چې هندوستان په دې دریابونو کوم بندونه جوړ کړي نو هغه به موږ په بمونه ولځو. نو اوبه خو هندوستان یو ټکر صاحب راځم ټکر صاحب زما سوال د بلوچستان مسله وه چې دوی ازادي مسله یاده کړې چې باید وپېژندل سي آزاد پښتون بلوچستان. دغه مسله څومره خپل هدف ته رسېدلې؟ ګوره ګرانه دا مسله ډېر حده پورې خپل هدف ته رسېدلې ده ځکه چې هغوی هغه لاره اختیار کړې ده چې کومه لاره په مشرقي پاکستان کې مفتی بهني اختیار کړې وه. هغوی تشدد کو نو د مشرقي پاکستان نه بنګلادیش جوړ شو. اوس دوی د تشدد لار اختیار کړې ده نو ان شاء الله تعالی چې د بلوچستان نه به آزاد بلوچستان جوړیږي. دلته اوس بله مسله ټکر صاحب، بلوچانو په دې خاطر چې له دوی سره ظلمونه سوي، دوی د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو دپاره چې خپله ساحه لاندې سوې ده غواړي چې خپل حقوق ترلاسه کړي. تاسو ویل چې دوی د جګړې له لارې خپل حق غواړي او دا نتیجه ورکوي. پښتونستان هم له همدغه برخلیک سره مخامخ ده چې د دوی قومي مشران، د دوی مخور، د دوی عام وګړي په ډېر شمېر ورک سوي دي، ډېر شمېر وژل سوي دي، له دوی سره ظلمونه سوي، هر راز ستونزې ورته رامنځته سوي. دوی په دغه رقم چې اوس روان دي کولی سي خپل هدف ته ورسېږي چې مظاهرې کوي؟ چې د دې مظاهرو او د دې لاریونونو نه صرف د لاریونونو نه نور هېڅ نه جوړېږي تر څو پورې چې موږ د تشدد لاره نه اختیار کړې. زه خو دا خبره په بار بار باندې کوم ځکه چې ګوره خبره زه خو د احمدشاه بابا په لاره باندې روان یم. لوی افغانستان غواړم او لوی افغانستان د ټوپک او تشدد نه پرته چېرته هم نه جوړېږي. امریکې د 14 ایالتونو نه اکثره د ټوپک په زور 500 ایالتونو ته ورسولو. یورپي هېوادونه 1500 کاله د تشدد د لارې په دنیا حکومتونه کړي دي. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د تورې په زور مکه معظمه فتح کړې وه. میرویس نیکه د تورې په زور لوی کندهار ازادي اخیستې وه. احمدشاه بابا د تشدد له کار واش نو دلیا فتح کړ او موږ ته لوی افغانستان پرېښودو. طالبانو د خپل وطن افغانستان د اشغالګرو نه آزاد کړو. نو ګرانه زه خو بغیر د جنګ نه بله خبر نه کوم. د باسین او د مارګلې د غرونو نه د ډیورلاند پورې د افغانستان 1,40,000 مربع کیلومتر ځمکه پاکستان د خېټې د لاندې کړې ده چې هغه د معدن، ګاز او موټرو ځوانانو ډکه ده. نو آیا د اسلام آباد نه مکابل ته ټلیفون کېږي چې راشي خپله ځمکه مو واخلئ؟ نو 180 کاله خو شو خو موږ ته نه انګرېزانو ټلیفون کړی و او نه راته پاکستان ټلیفون وکړو چې راشئ د خپله ځمکه مو واخلئ. علیزی صاحب هر څه به کوو، لاریونونه به کوو، کم لاریونونه د تشدد د ډک لاریونونه چې کوم نن سبا لګیا دي او زموږ بلوچان وروڼه کوي او دا کوم کسان ټکر صاحب مخکې له دې چې امان صاحب ته ولاړ سم، په پښتونخوا کې جریانونه دي، غورځنګونه دي، د دوی هغه ادرسونه چې فعالیت لري، دا څومره نتیجه ورکوي چې د خپلو خلقو حقوق وغواړي یا هغه څه چې زیانونه ورسېدلي هغه ځای پر ځای کړي؟ ګوره ګرانه بلوچ په پاکستان کې د 1200 نه تر 1400 میلیونه پورې دي، خو پښتانه دا کې په پاکستان کې 80 میلیونه دي. نو په پښتنو کې ولې د ازادۍ لپاره داسې اوازونه نه پورته کېږي څنګه چې بلوچان پورته کوي؟ د دې بغارو نه ګوره هېڅ نه جوړېږي. دا بغاریان چې کوم دي دوی ته پاکستان وایي چې تاسو هر څه کوئ، بغار وښه موږ ته هېڅ نه وایو خو تشدد به نه کوئ ځکه چې هغلته د تشدد بغاریان د پاکستان جاسوسان ناست دي. ځکه موږ د کوزې پښتونخوا خلک د هغه پورې خپل هدف ته نشو رسېدلی چې تر څو پورې موږ خپل بلوچان وروڼه له چې هغه زموږ تاریخي وروڼه دي هغوی سره موږ لاس یو نه کړو او د پاکستان د تاریخ برخه جوړه نه کړو. بله دا نشته ګورې دا ټولې خبرې هسې ځان له مغزیه کول دي او بل نورو خلکو له مغزیه کول دي. ټوپک ته لاس کول غواړي خپل وطن د اباسین نه تر دامو پورې لوی افغانستان جوړول غواړي. نورې خبرې خو شي
مننه کوم بیرته راځو تاسو ته امان صاحب یو موضوع چې ستانکزي صاحب یاده کړله چې هغه د پاکستان لخوا هغه مسایل دي چې دوی کولی شي ځان پرې وژغوري آیا په دغه برنامو که دوی غواړي چې ځان وژغوري کولی شي اوس علیزی صاحب دغه تېرې قصې خو تېرې سوې چې څونه دوی ظلمونه کړي او چې کړي به ده خو زر دفعې زیات بحثونه کړي او نړیوال هم پرې ما مخکې د پاکستان تابوت د مرګ وخته جوړ شوی پاکستان پکې پروت ده سر پوخ پې له پاسې ښودل کېږي او میخونه پې ویل کېږي پاکستان مړ ده پاکستان نور ځان ته په هیڅ صورت نجات نشي ورکولی هیڅ صورت باندې که وغواړي چې کومه لاره ولري ځان پرې هیڅ وژغوري لاره نشته ده هیڅوک نجات نشي ورکولی پاکستان ته نه چین نجات ورکولی شي نه امریکا څه وغواړي نجات ورکولی شي نه انګلیس ورکولی ولې شي نشي کولی خبره خلاصه ده نور هیڅ امکان لري یو شی څه وغورځېد مات شو خو تکه شو نو که بېرته جوړوي هغه تکه ده استفاده نه کېږي درزونه پکې دي نور بلوچان تا ته امر د اسلام آباد نه کېږي چې په هر قیمت ټي ټي پي د پاکستان هیڅ وخت تحت امر د نور د اسلام آباد نه کېږي دا ناممکنه خبر ده کشمیر نور نه راځي پاکستان اسلام آباد تحت امر اوسي ختم ده دا مړ ده دا مړی ده د پاکستان په چا حکومتداري کوي سر په لاهور باندې پنجاب هماغه سیمې چې دي بس په هغه یې مني اوامر هغه هم هلته ګوره 18 ډلې دي هغه هم هلته 18 ډلې دي هلته ډېر خطرناک ډلې دي د پښتونخوا هم خطرناک دي د بلوچان هم خطرناک ډلې دي هلته ور هغوی سره روابط څه رقم کوي په بس اوبه په فعي اسلام آباد سره مخته روان ده او اکثرت هغوی په حکومت کې شامل خلک دي زه وایم چې پاکستان مړ ده پاکستان ختم ده پاکستان ته نور هیڅوک نجات نشي ورکولی نه امنیت څوک پکې راوستلی شي نه د پاکستان قرضونه څوک په غاړه اخیستلی شي خلاص کړي او دغه پیسې چا په ده باندې دوی هوایي هغه څه نومېږي دا شرکت د هوایي د پاکستان پی آی ای دا یې خرڅوه چا ته یې وانخیست د کراچۍ بندر عربانو باندې خرڅو چا وانخیسته هر کار چې وکړه چا په اعتماد ونه کوو نه اعتماد پرې لري اوس پاکستاني چارواکي په دې هڅه کې دي چې څه ډول د خپلو خلکو ذهنیت واړوي افغانستان خواته تورونه پورې کوي په دا رقم سیاست باندې دوی کولی شي خپل خلک دوی اوس هم په هغه مفکورو د اویایمو د اتیایمو کلونو کې روان دي اوس هم فکر کې چې افغانان د همغه وخت خلک دي افغانان خبر 2 نسل نور تغییرات راغلي پکې نن افغانان خپل اساسي بنیادی دینی او جغرافي دښمنان خپ په منطقه کې پیژندلي دي او لره هیوادونه پیژندلي او نږدې پیژندلي دي نن زمونږ واړه ماشومان هم مرګ په پاکستان وایي ولې دوی پیږي دا چا نام نه راوسته دوی تر چا وزلای دوی کاکا چا وزلای دا جګړې ولې دون دوام لري ولې موږ دون عقب پاتې شاته پاتې استو نسبت د نورې وادونه ټول پاکستان 50 کاله انګلیس په افغانستان کې د پاکستان د حکومت جوړول او یا اتیا کاله کې سر لګیا دي په افغانستان کې چې باثبات حکومت جوړ نشي ولنن الحمدلله هغه حکومت راغلی مرکزی چې نو په ټول افغانستان حکومت لري او هم بهرني سیاست هم دلته ستانکزي صاحب یو مقایسه وکړل چې په پاکستان کې دغه بحران وجود لري په افغانستان کې د بدخشان مسلې ته اشاره وکړله دغه د بدخشان مسله تاسو کومه ساته بولئ ګورئ زه یو شی وایم بدخشان موضوع ډیره ساده او بسیطه ده څوک چې پوهېږي په جګړو باندې هغه ډېر ښه زر تحلیل کولی شي او ولې دا کار وکړي دا څنګه سقوط چې یو نفر پکې پوزه وینه نه سوه دا څنګه سقوط چې څوک پې خبر هم نه سوه 3 ساعت 4 ساعته په لاس کې دا یو نو هغه کسان چې غوښتل اشوبګري وکړي منطقه کې ونیول سول نور د خلکو هوښیاران د خپله پې پوه سي دا کار ولې وسو بدخشان کې مشخص ولې وسو هلته دلته دا ډېرې کیسې لري دا نه چا سقوط ورکړی نه چا سقوط ورکول شوی برخلیک دغه خلکو څه و چې دغسې یو کار یې وکړه ټول 12 نفره نیول شوي 3 نفره فرار هغه هم د تعقیب لاندې دي هغه به هم ونیول شي هغه هم تلویزیون کې راسي اقرار به وکړي چې چا ولې څنګه چل شو ګناه اصلي د چا و دا خلک چې دغسې یو کار یې وکړه که شاته چا چې تشویقوه ګورې علیزی صاحب دا خو دغه بیروني کسان دي په فیسبوک تخریبي د آیسای او د مایسکس او
د چا او چا نه پیسې اخیستل کېږي او په ټلیفونو کې ورکول کېږي. اشخاص هم تقریبوي، شخصیتونه هم شخصیت کشي هم کوي، بیا د وطن په سطح تخریبات کوي، اذهان د ملت خرابوي. والحمدلله نن ملت افغان ملت دونه حاکمیت په ځان لري، دونه باور په حکومت لري. هغه بیچاګان د بعض افغانانو دنیا نه خبر نه دي، د هغوی د پیسو په مقابل کې استعمالول په سل په $1,500 باندې بس دغه شی ته ټېله کوي، خپله ناست دي په رستورانونو کافیګانو کې ناست دي او نکټایګانې وهلي دي لوکس او دلته غواړي د اشوبګري وکړي او دې اشوبګرۍ کې بیا دوی چغې وایي چې موږ داسې کار کړی ده. هغه نفر ټول ونیول شول. ځینې نظرونه اوس د ټوکې په ډول وړاندې کېږي، وایي داسې یو ادرس چې پرون جوړ سي او سبا باندې له منځه ولاړ سي. دغه وایم که نه وایم دغه چې حالتون دي، ګوره ماشومان دي، دا چې ګورې ټول ځوانان دي، دا کسان دي چې دنیا نه خبر نه دي، یا د ژبې په نامه تبلیغات پسې کړي دي، مذهب خو نه د مسام د ژبې د منطقې او د تعصب لرویه هغه ځوانان راټول کړي دي، پیسې ورکړي دا کار وکړي. کار د وکړه نتیجه یې څه شی سوه؟ جالب دا د علیزی صاحب ولسوالي چې سقوط کوي، یو دوه نفر خو زخمیان کېږي که نه، ولې ونه سوه؟ یو نفر خو په کلمه ځي که نه، ولې ونه سوه؟ متوجه سولې؟ دا یو استاوتیا و استعمال سول، 12 واړه ژوندي نو اوس 3 نفر فرار کړی ده. لوی درستیز وایي چې په یو ساعت کې بیرته دا ټول ونیول سول، دا افراد ونیول سو، یعنې 3 نفره اوس هم په هغه کې د هغه هم شاید نیول سوي، 3 نفره فرار کړی، 12 ژوندي نیولي دي. اوبه راځي محکمې نظامي ته مطابق د جرم اشوبګرۍ او د اسلامي دولت په ضد څوک بغاوت کوي، دغه جزا معلومه ده اسلام کې. مننه کوم امان صاحب، درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم بخیر رالاست. ستانکزی صاحب تبصرې څه کېږي د پاکستان په تړاو؟ د پاکستان اوسنی ادرس چې کله د نړیوالو له نظره وړاندې کېږي، څه وایي دوی؟ زه هیڅ وخت دا نه وایم چې پاکستان نه مري، پاکستان محکوم په مرګ باندې ده، ځکه چې دغه جغرافیه قالب پاکستان نور نه مني، ځکه په دې قالب کې پاکستان ته ځای نشته. لکه هغه یو بدکرداره مړی چې ځمکې ایسته چې خبر نه خاورې ایسته چې پاکستان دغسې یو هیواد ده. په دې باندې زه اطمینان لرم د دوی هغه حالاتو ته چې زه مطالعه کوم و بیخي حق پک ایران پاتې شم چې دوی څومره موذي خلک دي او څومره د ځمکې لاندې دوی ریښې ځان ته پیدا کوي. دغه تېره اونۍ د الجزیرې تلویزیون یو راپور په دې کې د هغه د ټرمپ او د سموني انډیوالي سپړلې وه. د انډیوالي اساس چیرته اوسي، دا څنګه انډیوالي شي؟ په دې کې تقریبا د پاکستان له خوا نه امریکا د ټرمپ کورنۍ ته $500 میلیونه ګټه ورسېدلې. یعنې تر دې اندازې پورې دوی کوشش کوي چې حتی هم د ټرمپ تر کوره پورې دوی ځان رسولی. اوس مثلا له سعودي عربستان سره دوی یوه معاهده اوس دوی غواړي چې له کویت سره هم وکړي او بیا له قطر و نور هیوادونو ته هم وغځوي چې پاکستان د اسلام یوازینی ساتونکی ده، ځکه نو دوی په هرې خوا ته او له بلې خوا نه دا ستانکزی صاحب اوس که د پاکستان مسلې ته راسم، یو خوا په داخل کې د دې هغه بحران له مختلفو خواو څخه چې ورسره مواجه دي، بل خوا دوی له سعودي سره تړون لري. د سعودي او د ایران مشکل که چیرته دلته جنګ رامنځته کېږي خو مجبوره ده چې هغه تړون ترسره کړي، که هغه تړون عملي کوي ایران سره مواجه کېږي. دغه خپله د بیروني ستونزو مسله څومره کولی سي چې نور هم پاکستاني چارواکي له بحران سره مخامخ کړي؟ دا د ایران او د امریکا جنګ دا اوس د په نوي پړاو کې داسې فکر کېږي چې ایرانیان شاید شکست وخوري او دا پاکستان باندې مستقیما اغیزه کوي. د پاکستان وضع اقتصادي وضع نور هم خرابوي. په دې باندې حتی هغه بلوچستان چې په ایران کې دي او د پاکستان او د ایران د استخباراتو لخوا نه دوی تعقیب کېږي، هغه هم اوس ازادي احساس کوي، هغه راځي بلوچستان کې له نورو بلوچستانونو سره مرسته کوي. نو دغه پرون د رویټر خبري اژانس یو مکمل گزارش خپور کړ چې په دې کې د پاکستان همدا اوس 6.5 سوه زره پرسونل دوی لري
او 2,500 ټانکه لري، 420 جنګي الوتکې لري F-16 او همدا ډول د چین K-10 چې هغه هم ډېرې پرمختللې دي او د رادار له سترګو نه ځان پټوي، دغه هم ورکړل شوي دي پاکستان ته. او بل اټومي تقریبا 130 اټومي وسلې دوی همدا اوس هم لري. یعنې د دې له منځه تلل داسې نه ده چې یو دم دوی ورک شي په کور ننوځي. لکه حتی په یوګسلاویا کې چې یوګسلاویا له منځه لاړه تقریبا یو کال یو نیم کال ادامه شو، تر اوسه په خپل ډول سره هغه هېواد ته زیات سو او نور هېوادونه راووتل. موږ داسې باید فکر ونه کړو چې دا فقط په یوه ورځ کې د پاکستان مسله خلاصه شي. پاکستان اوس هم ډېر امکانات لري، حتی لکه ما چې تاسو وویل یو هغه افغانان چې افغانان دي چې هغه پوهېږي چې افغانستان کې د دوی حضور یوازې هغه وخت امکان شته چې دوی سره خارجي به مستقیمه نظامي مرستې خپله د پاکستان هم خلک د پاکستان د اوسني رژیم پر وړاندې په کم نظر باندې دي؟ اکثریت خلک دا نه مني. یوازې پنجاب ده، د پنجاب نشنلستان دي، پنجابي نشنلستان دي او تروریستي پوځ ده. دوی پوهېږي چې موږ خو له منځه ځو. له د آسموني تقریبا څو میاشتې مخکې دا خبره وکړه، بیا خلیلزاد د هغه خبره رد کړه. دوی ویلې موږ ځو له منځه نو موږ په نور هم دلته یوه بله مسله هم د ستانکزی صاحب نظرونه دا دي چې پاکستاني چارواکي چې له واکه ولویږي ځینې نورو هیوادونو ته، نو د دوی چارواکو دا ثابته کړې چې سخته پیراسي ځای خوشي کوي بل هېواد ته ځي. دغه مسله څومره له عامه ذهنیت سره مخالفه ده او خلک اوس په دې باور دي چې دوی چارواکي پاکستان ته ژمن نه دي؟ ما په اند باندې پاکستان اوس په هغه مرحله کې نه دی چې دوی وتښتي. د تېښتې جای هم دوی لري، ځکه د دوی ټول کورونه، د دوی اولادونه، د دوی دارایګانې ټولې په انګلستان کې دي. انګریزان د دوی طرفدار دي. انګریزانو د ISI په ګټه باندې څو تلویزیونونه په بهر کې، په امریکا کې، په انګلستان کې د افغانستان پر ضد او د پاکستان په ګټه باندې یو شمېر مننه کوم. ټکر صاحب باز پای ته رسوو. یوې خواته د بلوچستان مسله تاسو یاده کړله، د پښتونخوا مسله چې ستونزمنه وه، په داخل کې چې کوم مشکلات وجود لري هغه ټول تاسو یاد کړل. ولې یوه مسله چې یوه بله ستونزه د پاکستان د اوسني رژیم پر وړاندې کېدلی سي هغه د ایران او د پاکستان ترمنځ د امریکې په مسله کې چې هغه د شیعه مذهب اتباعو موضوع ده چې په پاکستان کې دوی هلته حضور لري. دغه خپله یو څومره جنجال کېدلی سي که پاکستان د امریکا طرف نیسي، دلته به په داخل د پاکستان کې شیعه مذهب افراد یا اتباع د دوی پر وړاندې پورته کیږي. که د ایران سره معامله کوي نو هم د تبعیه په لور روان دي، ځکه چې هلته امریکا د ایران خلاف ده. او که د ایران خلاف ځي نو هم ورته معامله خرابه ده، ځکه چې خپل خلک ما چې څنګه وي چې شیعګان په پاکستان کې د سنیانو نه پس 2 نمبر نفوس لري، نو هلته ورته معامله خرابه ده. خو ګرانه ما یوه خبره تل په ویډیوګانو کې کړې ده چې افغانستان د اولیا وطن دی او چې چا ورته په سپکه سترګه کتلي دي نو هغه تباه او برباد شوی دی. نو پاکستان چې د افغانستان تر څه کړي دي نو د هغې نه هر څوک خبر دي. نو اوس پاکستان د تباهۍ په لور روان دی. په پاکستان 1,10,000 میلیارډ ډالر قرضه ده چې په دې کې شاوخوا 10 میلیارډ ډالر د چین دي. دا د هغه ډالرو نه جدا دي چې کومې 2 میلیارډ ډالر چین په سیپیک لګولي دي. نو اوس په پاکستان د دې 10 میلیارډ ډالرو نه یو قسط چین ته ورکوي. نو دوی اوس چین ته خواست وکړ چې دا قسط راته د 100 کالو لپاره وزړوي، خو چین ورسره دا خبره ونه منله او ورته وویل چې دا پیسې به هم راکوي، چې په دې کوم سود لګېدلی هغه به هم راکوي او جریمه به هم راکوي. نو د هغې په بدل کې به اوس چین د پاکستان نه مختلف غوښتنې کوي چې یاره له چېرته ځمکه راکړې، لکه څنګه چې چین د تاجکستان نه په قرض کې ځمکه اخیستې ده او د سریلانکا نه د همبرټوټا بندرګاه اخیستې ده، ځکه چې سریلانکا د چین نه قرضونو اخیستو نو د هغې پیسې ورسره نه وي چې واپس یې ورکړې وي. نو د 9 کلونو لپاره ترې چین د همبرټوټا بندرګاه واخیسته. نو دا کار به اوس چین د پاکستان سره هم کوي چې د ګوادر بندرګاه له د 9 کلونو لپاره په لیز باندې راکړي. نو اوس پکې چې مننه ټکر صاحب. امان صاحب باز پای ته رسوو. نن
ولس له کوم فشار سره چې مخامخ دغه تاسو یاده کړله کوم څه به کوي د پاکستان د دغه وضعیت پر وړاندې چې تر څو ولسونه ځان خلاص کړي له دغه مشکله خو خیر سالنګي صاحب ته باید ووایم چې دا اتڼ به حتما کوو موږ افغانان او زه مخکې له مخکې په صفت یو آزاد افغان زه بلوچستان د هم په رسمیت پیژنم هم مبارکي ورته هم ازادي چې 15 سلنه یې نیولې او صرف مرکز پاتې د ښار چې هغه به انشاءالله نن سبا فتح سي دا یو موضوع او بریا غواړم د ټي ټي پي غړو ته هم غواړم چې زر تر زره پښتونخوا هم د پنجاب د آرمي نه خلاصه کړي نوره راغلو وګړي نن آماده شوي دي دغه 240 میلیونه انسانان دې ته آماده دي چې دا حکومت نور اداره نه لري په دې ملت باندې او نور دغه زړه شوی دا سیستم د دوی او دا ماقت سیستم و ماقت راغلو د خبر سانګي صاحب خبر ته راځم چې منیر ځان رسولی د ترامپ فامیل ته تاسو وکړه چې ترامپ څونه رشوت واخیست عربستان نه څونه رشوتونه په تریلیونو ډالر یې واخیستل څه شول هغه رشوت د دوی آیا چا ومنل امریکایان تاسو ته بهتره معلوم نه چې هغوی د چا پیسو افغانانو اشرف غني طیاره ډکه نه کړه ویې نه وړه هغه ته مستقیما نیویارک ښکته نه سوه د کامیار طیاره او تقریبا 200 ډیپلومات موټر بیکونه له ډالرو ډک سو سناتورانو د امریکا ته رشوتونه ورکړل چې د عمر اوږد کړي عمر یې اوږد سو نه خدای چې هر څومره پیسې مصرف کړي پاکستان عمر ختم ده پاکستان مړ ده صرف جنازه یې پاته چې جنازه به علاج وکړو وطن به بې کېږي یو شی چې وخت پای ته رسېږي ترهګرۍ ګواښ څومره کیدلی سي چې یو بله ستونزه پاکستان ته وي چې له پاکستان څخه سیمې افغانستان او نړۍ ته متوجه ده ګورې هغه هم خنثی شوي دي علیزی صاحب د دغه د امارات اسلامي له برکته هغه بمبارد شولې هغه ختمه شوې هغه قرارګاهانې هغه بیروني عساکر یې جوړ کړي وو چې گویا بدخشان ختم کړي بدخشان نه منځنۍ اسیا ته ور واچوي او بیا د امریکا ډالر یې واخلي د انګلیس نه ډالر او فرانسې نه واخلي عربه نه واخلي په دې رقم پاکستان غواړي ځان ته نجات ورکړي اته هغه د آغا خان د اسماعیلي مشر راوغوښته چې هغه ته ورته وایي چې راز دا منطقه کې ازادي وکړه چې بیا هم الحمدلله همدا امارات اسلامي استازیه د بدخشانو د منطقې څخه غوښته چې غربیانو یې وپېژني هغه معامله هم خنثی شوله ګورې دلته ډېرې قصې روانې دي زه وایم چې نن روس خوشحاله ده چې پاکستان په دې حالت پاتې سي نن خپل امریکا نه غواړي چې پاکستان په همدې حالت پاتې سي دا پنجاب ټولو سره دوکې کړي دي هر یو سره یې دوکه کړې ده دو سره هم کړې او دښمن سره خو دوکې روانې دي ټول غواړي چې پاکستان له منځه ولاړ شي ټول غواړي تاسو به وګورئ چې نن امریکا خپل ډیپلوماتان باسي فرانسویان یې باسي سبا به انګلیس هم تښتي دی ځای نه وغواړو نه غواړي بالغه پاکستان پوښي چې موږ خو لاړو ختم شولو او دا حکومت یو فسادګر حکومت و چې نن خپله وګړي د پاکستان چې څوک ژوند کړي جغرافیک هم نه مني نن هغه امان صاحب ټکر صاحب ستانکزی صاحب درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه مننه کوم تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي د خدای په امان له لیدلو مو مننه